لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی زما عزتمند مسلمانانو رو دانن ستاسو په دې کلي کې دا کوم مبارک تقریب جوړ دی او دا پروګرام جوړ شوی دی دا زمونږ د محترم رور حافظ بشیر جان ارمانی صاحب د محترم ترور د وفات د ایصال ثواب په سلسله کې جوړ شوی دی باران هم وریږي یخنی هم دا خو بیا هم ستاسو محبت او خصوصا د حافظ صاحب د مینې او د محبت توجه نه زمونږ د ټولو دا ناسته چې دلته ده په دغه مینه او په دغه محبت کې پروردګار دې د دې ثوابونه خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمله مرسلین او بیا د دې محترمه ترور الله دې د هغې په روح باندې ورسولي کي حافظ بشیریان صاحب خو زمونږ رور دی او حقیقت دا دی په مونږ ډېر ګران دی او په دې وجه را باندې ګران دی نه مو د کلي دی نه مونږ د کلي یو نه مو د ده کلي لیدی دی خالص په دې بنیاد مو ورسره مینه ده محبت دی چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوان دی او دا ما وختي مو اوس هم ویم چې زما څوک صفت کوي زما به خوښي او چې ستا څوک صفت کوي ستا به خوښي د رسول الله مبارک چې څوک صفت کوي د رسول الله مبارک به خوښي نه د ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېر خشته او مزیدار اواز باندې زما د ده نطخواني ډېره خوښه ده په کوم انداز چې دی د نبي علیه السلام صفت کوي په اشعارو کې صفت کوي نو جناب دا ډېره لویه د فخر او د سعادت خبره ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه به د پیغمبر علیه السلام صفت کو نعتونه به وي مونږ چې نعتونه ورته وایو او شعرونه به وي او تاسو یقین وساتئ احادیثو کې راغلی دي چې نبی علیه السلام مبارک به صحابو ته حکم وکړ وی دا منبر ورته برابر کې او حسانه په دې منبر کېنه او شا به لګیا اوسه دا نعتونه وایه او بیا به ورته نبی علیه السلام دعا کوله وی شا به ته شعر وایو ان جبریل معک جبریل علیه السلام دې ملګری دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې د الله رسوله که دې خوښوي چې ستا د دشمنانو بد ووایم د هغوی مذمت وکړم په شعرونو کې د هغوی بدي ووایم قریش چې کوم دی هغه خلق چا چې په نبی علیه السلام لومبي وخت کې ایمان راونړه د مکې خلق او هغې خلکو به نبی علیه السلام پسې په شعرونو کې لګیا او بدې ردې به یې وی د هغې د شعرونو جواب کوم او هغې پسې د شعرونه جوړوم او برابروم د عربو هسې اشعار خوښو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کیف بنسبي زما نسب سره به څه کوې ځکه چې ته هغوی یادی خو زما نسب به یادېږي زما قوم به یادېږي ما به یادی هغې سره به څه کوې وی د الله رسوله لأصلنک کما تصل الشعرة من العجین وی تا به ته داسې محفوظ وساتم لکه ویښته چې د اوړو نه سړی وباسي او په هغې پورې پوټې اوړم نه نښلي وی داسې به درته بچ وساتم تا ته ستا نسب به نه یادېږي او دغه قریش درته برابروم ځکه چې دوی ستا بد وي په شعرونو کې زه ورپسې جوړوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اجازت ورکړه منبر به یې ورته سماو او حکم به یې ورته کو چې شا به دا شعرونه وایه
او بیا هغه چې د نبي علیه السلام کوم وصف او کوم صفت کړی دی یو دوه شعره درته د هغه ویمه د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وی واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وی اے پیغمبرہ نبی علیہ السلام ته مخامخ وی ګورې مخامخ ورته وی د شپږ شلې کاله عمر د حسان ابن ثابت رضی الله عنه شپېته کاله په کفر کې تیر کړي دي او شپېته کاله په اسلام کې تیر کړي دي نیم عمر کفر کې تیر شوی دی شپېتو کالو چې دی مسلمان شوی دی بیا شپېته کاله په اسلام په مسلمانۍ کې تیر کړي دی یو سل شل کاله کې وفات دی وی واحسن منك لم تر قط عيني وی ما په دې خپلو سترګو د الله رسول ستانه خشته شخصیت بل نه دی لیدلی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان ښکلی شخصیت په مخ د ځمکه ګورې نه تیر شوی دا درسته خبره ده دا ثابته خبره ده الله چې نبی علیه السلام له باطني اوصاف او ظاهري کوم صفتونه ورکړي په مخ د ځمکه دا په چا کې هم نشته صحابه چې د هغې دا حسن بیان کوي شمایل وګورئ تاسو د نبی علیه السلام صفت د سترګو مبارکو د روزو مبارکو د پوزې مبارکې د غوږونو مبارک د رنګ مبارک د غاښونو مبارک د ګیرې مبارک د ویښتو مبارک او د هغه د چال او د هغه د قدم داسې صفت په مخ د ځمکه چا کې هم نه دی تیر شوی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی خلک وایي چې د یوسف علیه السلام حسن زیات و په نبي علیه السلام باندې او ځکه چې د مصر ښځو چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو لاسونه یې پرې کړل تاسو ته معلومه ده زلیخې پسې خلکو پراپیګنډې کولې او ته په غلام باندې عاشق یې او ستا په غلام باندې عشق دی ستا مینه د یو مرئي سره ده د غلام سره ده هغې وی دا خو واقعي ما له لوی پیغور دی ما ته خلک پیغورونه راکوي چې غلام سره مینه ده په غلام باندې عاشق یې په غلام مینې وی ولې که د دې خو که زه ووایم چې زما دا غلام ډېر ښایسته دی او ډېر خوبصورته دی خو دوی یې نه مني خامخا سړی پیغور ورکوي د عزیز مصر د لوی وزیر ښځه ده خو ته په خپل مرئي باندې مین یې او په هغه باندې عاشق یې لویه ډوډۍ جوړه کړه میوې یې کېښودې خانکونه او پلیټونه یې کېښودل چړې او ورسره یې کېښودې چې ځکه میوې سره خلک چاړه ږدي دوی ته یې خورئ هغې ډوډۍ موړه وخوړه هغې نه پس میوې راواغېشتې لاس کې میوې دي او چړې ورسره دي وقالت اخرج علیهن یوسف علیه السلام ته وی راوځه پې چې د میدان ته یوسف علیه السلام راووته او د ښځو ورته وکتل وی دا زما هغه معشوقه ده چې چا باندې زه مین یم چا سره مې مینه ده خو چې دی راووت قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم چې وی کتل ورته دومره د هغې په زړه کې هغه محبت او مینه راله چې ګوتې ځان له پرې کړې چا ګوته زخمي کړه چا لاس زخمي کړه وینې ترې روانې شوې او دا لک دی او دا خو ډېر لوی شخصیت معلومیږي دا خو چې ته غلام خو دی خو دا خو څه ډېر لوی شخصیت دی د ده دا مخ او د دا شکل او حسن او خوبصورتي دا لاسوک دی لاسونه یې پرې کړل حاش لله باس الله زمونږ توبه ده الله د هر عیب نه پاک دی چې مخلوق دومره خشته پیدا کوي پروردګار به څومره خشته انسان دومره خشته پیدا کوي چې لوی الله به مې څومره ښکلی وي ما هذا بشرا دا انسان نه دی زلیخې ان هذا الا ملک کریم دا فرشته ده فرشته او فرشتو کې هم د ډېر لوی عزت او منتخبه فرشته ده نو د یوسف علیه السلام چې ولید د مصر ښځو نو ګوتې یې پرې کړې نو عایشه صدیقه فرمایي افسوس خلک وایي چې یوسف علیه السلام خشته او دا حقیقت دی قرآن حکیم کې ثابته ده احادیثو کې ثابته ده نبی علیه السلام فرمایي نیم حسن الله ورکړی لیکن عایشه صدیقه فرمایي رضی الله عنها وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاسونو په ځای باندې بیا د خپل زړونه ورته پرې کړي نه یې دی لیدلی زما محبوب قسم په الله فرق دومره یوسف علیه السلام حسن خشته و مزیدار و ظاهر کې چې بچاو قتل فوراً به یې سر کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن هغسې نو یکدم چې بچاو لیده یکدم بچاو قتل
نو حسن بخ نظر راته خو چې څومره به دې ورسره ناسته زیاته کوله نو هغه به حسن زیات په نظر راته یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا او د هغې دلیل درته زه ووایم تاسو ته وایم صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین آیا د نبی علیہ السلام په محبت کې خپل سینې او خپل سرونه او خپل پلاران او خپل بچی او خپل قومونه او خپل لاسونه قربان کړي دي که نه دي قربان کړي؟ دا حقیقت دی. نو حسان ابن ثابت وایي احسن منک لم تر قط عینی ستا په شان خشته شخصیت زما په دې سترګو ما بل څوک نه دي لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء اے محبوبه اے ښکلې پیغمبره چرته ستا غوندې ډولې شخصیت مور نه دی راوړی. او بیا څه وایي خلقت مبرئا من کل عیب وی د هر عیب نه پاک پیدا هیڅ عیب در کې نشته. چا کې حسن څه عیب وي که نه؟ رسول الله مبارک کې هیڅ قسم عیب نو. خلقت مبرئا من کل عیب هر عیب نه پاک پیدا. او بیا حد کوي حد د نبی علیہ السلام په صفت کې کأنک قد خلقت کما تشاء وی داسې پیدا لکه ځان چې دې څنګه خوښ وقته پیدا شوی. ځان چې د چا خوښې څنګه شکل یې خوښي دا یو انتها ته رسېدل دي. ځان خو د خلکو داسې خوښي چې وي زما نه زیات خشته بل څوک نه، زما پوزه زما سترګې زما لاسونه زما اواز زما حالت هر څه د خلکو نه خشتی. وی کأنک قد خلقت کما تشاء داسې ده لکه چې تا ځان څنګه غوښته نو الله همغسې پیدا کړې. دا د حسان ابن ثابت صفت دی. نو دا چونکې هغه هم د نبي علیه السلام صفتونه به کول. نو بشیر جان پورې خبره کومه مې والد صاحب تا مې وی مې تم د سعادت خاوند دی ښه انسان یې ټیک ته په سترګو خدای نابینا دی خو شکر د زړه کې د نبي علیه السلام مینه پرته ده او د نبي علیه السلام صفتونه کوي د هغه شعرونه وایي د هغه مدحه کوي. یقینا ګوره چې کوم نعت خوان دی او د نبي علیه السلام صفت کوي نعت وایي په ما خوږ لګي د الله شان دی ما ته دا ډېر خوږ لګي. نو د دې د محترمې ترور هغه د ایصال ثواب په سلسله کې دا پروګرام جوړ شوی دی. زم دې موقع کې یو دوه درې خبرې درته عرض کول غواړم. رونو انسان چې الله پیدا کړ مرګ له پیدا دی. بس دا دی یو انسان نه وایي چې زه په دنیا کې همیشه جم دی مري به خامخا مرګ به لازمن راځي. او که زه راته ډېر دلایل د قرآن نه او د حدیث ته ویم که نه نو ډېر دلایل دي او که دلیل نه م ویم نو ته یې منې. نن پورې به ما ته څوک داسې ونه ښایې چې هغه پیدا دی او هغه به نه مري، هغه پیدا دی او هغه به جمدی وي همیشه سوا د رب العالمین د ذات نه. خو ټولو نه غټه خبره ستا او زما د تسلی دپاره دا ده لو كانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا. که دنیا د چا دپاره دوام لرلی او دنیا کې یو انسان همیشه جمدی وي نو هغه شخصیت په دنیا کې همیشه جمدی وي د چا د برکت نه چې رب العالمین ما او تا ته او دې دنیا ته د اسلام او د هدایت دا رڼا ور نصیب کړې ده. داسې ده که نه؟ هغه شخصیت به همیشه جمدی وي په دنیا کې چې هغه شخصیت ته مرګ راغی انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون. اے د الله رسوله ته به هم وفات کېږي او ستا د امتیان به هم وفات کېږي. دا کیدی شي چې د مرګ دا سقه د تاله راشي ترې دې دنیا نه بلې دنیا ته سفر وکې بل مور راوړې دې جمدې پاتې شي. الله وایي هېڅ کله دا نشي کېدی ټوله دنیا به مري هېڅوک جمدې نه پاتې کېږي. خرونو مرګ ما تا ټولو له راځي. مرګ نه پس د الله ذوالجلال سره زمونږه ستاسو د ټولو ملاقات به کېږي. داسې ده که نه؟ الله د ملاقات نه څوک بچ کېدی شي نه. اوس دنیا کې چې دې څه کړي دي که ښه دې کړي دي او که بد دې کړي دي اینې غوندې به درته د الله د ملاقات په وخت کې دقسې مخامخ شي. اینې غوندې